بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته د کیپ کټ اپلیکیشن په اړه معلومات درکوم چې څنګه کولی شو دې کې هغه ویډیو چې نه سپورټ کوي به څنګه ایډیټ کوو. نو ګورئ کله چې راشو دې ځای نه په دې نیو پراجیکټ باندې کلیک وکړو. زه غواړم دلته یو ویډیو راواخلم. اوس دلته موږ سره فعلا چې دا ویډیو موجود ده زه دا راخلم. ګوره که دې باندې کلیک وکړو can't import this element موږ سره کار نه کوي، نه اوپن کیږي. نو دې لپاره به تاسې راشئ پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ. کله مو چې پلی سټور اوپن که سرچ ته به راشئ. په سرچ کې به تاسې ولیکئ دلته ویډیو کنورټر. ویډیو کنورټر مو چې ولیکه دې باندې به کلیک وکړئ او دلته لاندې به راشئ. دغه یو چې کوم دی تاسې به دا انسټال کړئ، دا ویډیو کنورټر کمپریسر. دې باندې به کلیک وکړئ. دلته چې دی دا به تاسې انسټال کړئ. دا اوس ما انسټال کړی، اوپن کوو. یا راځو دلته دغه اپلیکیشن ما سره تیار انسټال دی، زه دا اوپن کوم. راځو ویډیو کنورټر باندې کلیک کوو، دا اوپن کوو. دې نه وروسته دا به کلوز ووهئ او بیا به راشئ په دې کې چې کوم دی کنورټ اور کمپریس باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړو اوس به خپله ویډیو تاسې انتخاب کړئ، کومه ویډیو چې تاسې سره ده. را به شئ دا ویډیو به انتخاب کړئ، نیکسټ به کوئ. دې کې به چې دی تاسې راشئ دا کمپریس دا آپشن به آن کړئ، بیا به لاندې راشئ کنورټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به دې ته یو نوم کو اضافه کوئ، نوم ورته اضافه کړئ، دا به ډن کړئ. بیا به سټارټ ناو باندې کلیک کړئ. دې باندې دا اډ راځي دا به کلوز کړئ. اوس دا چې دلته شروع شو دا کنورټ کیږي. کله چې کنورټ شو دوستانو دا مکمل شو، تاسې وګورئ. دا به اوکې کو. کله چې اوکې کو زمونږ ویډیو ثبت شوه، بس دا کنورټر به نور کلوز کو. را به شو اوس کیپ کټ به اوپن کو. کیپ کټ مو چې اوپن که نیو پراجیکټ باندې کلیک کوئ او که په کیمرا باندې کلیک کوئ، دواړو ځایونو کې کولی شو موږ راواخلو. نیو پراجیکټ باندې مو کلیک وکړو. دې ځای کې اوس راځو زمونږ ویډیو چې کوم ده هغه دغه یو ویډیو وه کنورټ شوه 10 منټه. دا به کلیک کو، اډ باندې به کلیک کو. کله چې په اډ باندې کلیک وکړو دا زمونږ ویډیو به دلته اډ شي. ګورئ دلته اډ شو. نو په دې طریقې سره کولی شو چې مونږ ویډیو کیپ کټ ته راوړو، هغه ویډیو چې هغه کیپ کټ نه سپورټ کوي. نو په دې طریقې سره به یې راوړو مونږ.